موږ پښتانه یو، خپله ژبه راته ښه ښکارېږي، خپل قوم راته ښه ښکارېږي، د خپل قوم سره د خپلې ژبې سره مینه لرو، خو داسې ظالمان نه یو چې خپل ټټو د بل آس سره برابر کړو. تاسو د پښتو د ژبې نه د پښتو حروف وباسئ، عربي حروف ته وباسئ. پښتو ژبه ژبه نه ده. د پښتو ژبې نه عربي کلمات وباسئ، پښتو ژبه عربي ژبه کامله ژبه نه پاتې کېږي. دا چې د پښتو د ژبې نه مونږ اوس عربي الفاظ ته وباسو او انګریزي الفاظ پکې نه باسو، دا د پښتو ژبې ته خدمت نه دی او نه دا کوم تمدن دی او نه د خلکو ته کوم تصور وړاندې کېدل دي. موږ د ژبې مخالف نه یو، خو دا ژبه د پښتون قوم بې د اسلام نه ژوند نشي کړلی. دا پښتون قوم بې د اسلام نه غیرت نه غواړي. دا پښتون قوم که ژوندی دی هم په اسلام دی او که مړ دی هم په اسلام دی. د پښتون په دنیا کې په تاریخ کې هېڅ شی نه لري غیر له دې نه چې د اسلام دپاره یې غذاوې کړي دي. تاسو عموما خپل تاریخ ته وګورئ. ښه صنعت لرئ؟ نه لرئ. ښه تجارت لرئ؟ نه لرئ. ښه معیشت لرئ؟ نه لرئ. تر اوسه هم ډاګونو کې غوا نه مړېږي په نس باندې. د تاسو ټول فخر خو همدغه دی چې تاسو د انګریز سره په ناکي کې جنګونه کړي، شهیدان لرئ که نه. که د تاسو نه جهاد او غذا واخلو، تاسو یو ډاکو قوم یئ. که د تاسو نه اسلام او جهاد واخلو، در ځنې لرې کړو، تاسو یو ډاکو قوم او غریب قوم یئ، بدماش قوم یئ، بل هېڅ شی نه لرئ. هر هغه خلک چې د پښتنو نه اسلامي معاشرت، اسلامي تهذیب، اسلامي جهاد او اسلامي تصور اخلي، هغه په حقیقت کې د پښتون قوم سره دښمني کوي. موږ پښتونواله غواړو خو د اسلام پر سیوره کې. موږ پښتو ژبه غواړو چې خدمت ورته وشي خو د دین سره یو ځای. موږ پښتون قوم لوړتیا غواړو خو د دیندارۍ او د عفت په مقابل کې.